د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس او اړوندو ریاستونو د یوې میاشتې د هڅو او فعالیتونو په پایله کې د یوه ځانګړي پلان او طرحې له مخې د پلازمینې کابل ښار د برښنا پرچوي له 50 سلنه 25 سلنه ته راټیټه کړه، چې له نیکه مرغه د دغې طرحې او پلان په عملي کېدو سره به د کابل ښاریانو د پرچوي ستونزه تر 75 سلنې حل سي. د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د دې طرحې او پلان په تړاو بشپړ وضاحت ورکړی. صنعتکارانو ته د برق ضرورت ده، تجارتي اماکنو ته، دولتي ادارات ته د برق ضرورت ده، خو له بلې خوا څخه د موږ داخلي منابع زیربناوې چې 46 کاله دلته جنګ تیر شوی د هغو له امله تخریب شوي او یا هم استفاده نه ده ورڅخه شوې او داسې استفاده چې هغه د موږ دغه ستونزې حل کړی شي. نو په اوس وخت کې تر دې مهاله پورې چې موږ زیاته د برېښنا حصه هغه وارداتي برخه ده او دا هم یوه ډېره نیمګړې برخه ده. دلته تاسو ته جدول کې ښکاري په دې ګراب کې درته معلومیږي چې کله له تاجکستان څخه موږ برق اخلو، یو خو دا مسافه تر مرکزي ولایتونو پورې، شرقي ولایتونو پورې، جنوبي ولایتونو پورې د دغې شبکې غځول دا په خپله ظرفیت د ویش راکموي، ولې کله چې طول زیاتیږي ضایعاتو سره رامنځته کیږي. دویمه خبره هغه مقطع ده چې د لینونو مقطع چې د دغه ټرانسمیشن لاین چې له تاجکستان څخه راغلی 400 ملي متره ده، چې په 400 ملي متره مقطع کې په ډېر مشکل سره موږ کولی شو 950 میګا واټه یا 500 میګا واټه برېښنا انتقال کړو. نو دې ته باید موږ 1200 ملي متره قطر باندې ټرانسمیشن لاین درلودی، خو متاسفانه چې په تیر نظام کې دې ته پاملرنه نه ده شوې او ډېر یا ناتکمیله او یو ناچیز او غیر معیاري غیر سټنډرد کار شوی. چې اوس که موږ دلته په دې لاین کې د 2000 میګا واټه برېښنا منبع هم ولرو، موږ نسو کولی چې دا انتقال کړو. که ته دا انتقالوې نو ته به له سره ډبل سرکټ هغه معیاري او سټنډرد لینونه ټرانسمیشن لینونه چې هغه د 600 د 500 د 900 د 800 میګا واټه برېښنا د انتقال وړتیا ولري، دا یو مشکل شو. او دا کار کول اسانه کار نه ده، د په سلګونو میلیونو ډالر سرمایې ته اړتیا لري او ډېر وخت ته اړتیا لري چې دا کار به کېږي. چې یو مشکل چې موږ اوس برېښنا کمه ده له مشکل سره مخ یو، هغه دغه اساسي مشکل ده چې موږ ته په میراث راپاته ده له تېر نظام څخه. دویمه خبره د موږ دا شبکه چې تاسو دلته ګورئ چې موږ په دې خوا کې شرقي ولایتونه او دغه شمالي ولایتونه، مرکزي ولایتونه او داسې بیا راځه جنوبي ولایتونه، دې ته چې کومه شبکه غځېدلې ده په دې شبکې کې خپله مشکلات شته. که ټرانسمیشن لینونه یو د خپل ځانګړي مشکلات لري، جنکشنونه خپل مشکلات لري، سب سټیشنونه یا برېښنا کوټونه خپل مشکلات لري. په هغو معیاراتو چې باید جوړوي چې تر څو موږ وکولی شو چې معیاري جذب، معیاري ویش د دې په اساس باندې وکړو، هغه هم شتون نه لري. بیا هم د اسلامي امارت له راتګ سره تاسې انجینر صاحبان د دې صحنې شاهدان یې چې الحمدلله الله دې ټولو مشرانو ته خیر ورکړي، ډېر کوشش شوی دی تر څو د شبکې اصلاح رامنځته سي، د لړۍ دوام لري. نو په نتیجه کې ویلی سم چې د برېښنا زیاتېدل د جذب قوت، د ویش وړتیا دا په معیاراتو پورې تړاو لري. نو اوس دوه خبرې کول غواړم. اول باید د موږ او د تاسې د ټولو فکر او تمرکز ټول خپلو طبیعي منابعو ته چې موږ څنګه وکولی شو چې خپل طبیعي منابعو څخه برېښنا ترلاسه کړو، که هغه د اوبو برخې وي، که د باد برخې وي، که د سولر برخې وي، که هغه د ډبرو د سکرو برخې وي، که د ګاز برخې وي، که حتی د شروالي د کثافاتو او حتی د ځمکې لاندې حرارت. نو په دې باندې باید کار وکړو او د دې لپاره به انشاءالله کوشش کوو. دویمه خبره چې درته کوم هغه دا ده چې بالخصوص عملیاتي رئیس صاحب تاسو ته د تاسو دنده ده چې د شبکې په اصلاح کې باید رغنده موږ تاسې مخ ته لاړ شو. تاسې کوم پلان ما سره شریک کړه، د خیر درکړي. د پلان ښه منظم پلان ده او کوشش وکړئ چې زر تر زره تطبیق شي. د تیرې یوې میاشتې 15 ورځو د هلو ځلو په نتیجه کې لله الحمد نن موږ تاسې دې نتیجې ته ورسېدلو چې موږ په کابل کې چې کوم یوه لویه کتله نفوس لرو، یوه لویه کتله صنعتي پارکونه لرو، تجارتي اماکن لرو او
مرکزی دولتي مرکزونه او دفاتر لرو. د دې په خاطر باندې د برق زیاتوالی یا د برېښنا زیاتوالی هغه څه ته اړتیا لري؟ هغه د برېښنا د موجوده سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري چې موږ دا سیستم څنګه کولی شو ښه مدیریت کړو. موږ په کوم ځای کې ضایعات لرو چې هغه کنټرول کړو، په کوم ځای کې اصلاحات ته اړتیا ده چې هغه اصلاحات وکړو، د هغو په اساس باندې د موږ برېښنا زیاته شي. په کومو ساحو کې موږ تعادل د ویش رامنځته کړو چې تر څو پورې په کومې ساحې چې ډېر لوډ ده هغه ترې کم کړو، او بل ساحې ته چې 24 ساعته موږ برېښنا ورکوو او هلته کېدای شي ډېر اړتیا هم نه، نو هغه لږ په هغه ځای کم کړو او دلته لږ زیاته کړو، په شبکو کې اصلاح رامنځته کړو. نو بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې انشاءالله من بعد به د موږ په کابل کې په دغه سیستم چې دلته م لیکلی د موږ برېښنا چې اوس 50% په 40 ساعتونو کې خلکو ته رسیږي او 50% پارچاوي لرو، یعنی 12 ساعته موږ په کابل کې ولسي وګړو ته پارچاوي لرو. نو دغه پارچاوي به سر له نن شپې چې 1 ساعت مخکې تقریبا 1.5 ساعت مخکې د عملي سو الحمدلله، وروسته له دې به 15% د موږ د برېښنا د رسولو سیستم وي، 15% به پارچاوي وي. د ورځې په اوږدو کې په مهمو وختونو کې تر څو کورنۍ له کالاشویي ماشین څخه له نورو استفادو سي هغه برېښنا ورته ضرور ده چې باید وي، له هغو برخو څخه استفاده وکړي، د شپې له خوا څخه یو روښانه فضا ته کینی. نو انشاءالله د موږ به دغه سیستم نن پلی سو، ده به دغسې دوام پیدا کړي او کوشش به وکړو په ژمي کې به هم د دوام پیدا کوي، لا به کوشش وکړو چې دا نور هم پیاوړی کړو. خو دا صرف د تېرې یوې میاشتې په اصطلاح کارګزاري یا هغه څه چې موږ تاسو په دې کوشش وکړو او نن دې نتیجې ته ورسېدلو. نو په دې برخه کې هر ریاست خپل مسؤلیت لري. عملیاتي ریاست باید دې ته متوجه اوسیږي چې عریضه رامنځته نه شي، له مشکل سره مخ نه سو، او تعادل د برېښنا د ویش صحیح په نظر کې ونیول سي. او په هغو برخو کې چې موږ او تاسې اوس هم لږ ستونزې لرو چې هغه مخکې موږ او تاسې یادونه وکړه چې 15 میګا واټه به چمتلې سب سټیشن کې موږ نورم برېښنا زیاتېږي چې څه عریضه ده هغه به انشاءالله پر روانو 15 ورځو کې باید تکمیل سي، له دې نه باید زیات وخت وانخلي. او دغسې تجارتي ریاست د موږ بیا دا مکلفیت لري چې هغوی د میټرونو په برخه کې چې کوم انالوګ میټرونه دي، کوم ځای کې تجارتي ضایعات دي، خلکو چنګکونه اچولي دي، زیاته یې کړی ده، دا باید نورم دقیق کړي. او په دې برخه کې موږ سره الحمدلله ټولې ادارې چې بالخصوص هغه نظامي ادارې دي او امنیتي چارواکي دي هم له موږ او تاسو سره په دې کې همکاره دي او همکاري انشاءالله راسره کوي. نو اوس د اوس وخت لپاره چې موږ په دې سیستم باندې کار وکړو، دغه سیستم باید داسې نه وي چې موږ په دې باندې بس اکتفا وکړو چې 15% موږ پارچاوي کمه کړه، 15% موږ په کابل کې برق زیات کړ او نور قرار لاس تر زنې ورته کینو. نه، د موږ کوشش باید پانګوالو باندې دا وي چې پانګوال را جذب کړو تر څو دلته په طبیعي منابعو باندې کار وکړو. د موږ کوشش باید دا وي چې د شبکاتو اصلاح وکړو، د موږ کوشش باید دا وي چې اوږده یو فازه ټرانسمیشن لاینونه هغه اصلاح کړو، موږ خپل ټرانسفارمرونه اصلاح کړو، موږ جنکشنونه اصلاح کړو، په برېښنا کوټ یا سب سټیشنونو کې چې کوم مشکلات دي هغو ته باید جدي پاملرنه وشي او دا یو سرکل جوړ کړو چې له دغه مقام څخه ونیسه داسې راځه تر مراکزو، تر ولایاتو، تر له تولید او بیا تر ویش او بیا بیرته تر دې ځایه پورې دغه سرکل او دغه دایره ښه جدي باید تعقیب سي او په دې کې باید هر ملګری خپل رغنده رول ولوبوي. نور به انشاءالله پر روانه ورځ کې البته سبا خو نو له خیره جمعه ده، د هفتې په ورځ به موږ او تاسو ماسپښین ټیم کې یو مجلس لرو چې موږ څنګه کولی شو چې اوس د شته منابع چې په لاس کې لرو او ډېر عاجل کار ورباندې کېدلی سي چې هغه داخلي تولیدات ته وسعت ورکول دي، په هغو به مجلس وکړو له خیره چې تر څو وکولی شو چې پر روان نږدې وخت کې موږ د دې شاهدان واوسېږو چې موږ خپل ولس ته، خپلو خلکو ته بالخصوص په کابل کې، په زونونو کې، په مرکزي ولایاتو کې برېښنا پوره ورسوو. او له تخنیکي پلوه د بشري سرچینو له اړخه وړو اشخاصو ته اړتیا لري چې الحمدلله وړ اشخاص تر ډېره حده لرو. کوشش به په دې وکړو چې له دوی څخه ښه استفاده وکړو او داسې یو حالت ته ورسېږو، د داسې یو حالت شاهدان واوسېږو چې موږ په دې قادر سو تر څو دغه برېښنا چې خلک ورته قوي اړتیا لري د زر تر زره رفع کړو. ما څېړنه وکړه په دې تېرې یوې میاشتې کې
چې څه علت ده، ولې په داسې یو وخت کې چې دلته هوا هم ډېره ګرمه نه ده، د برېښنا ضرورت هم هغسې نه ده لکه څنګه چې په ژمي کې یا په ګرم اوړي دوبي کې ولې کمه وي. یو اساسي علت د نورو علتونو تر څنګ دا راووته چې د کابل ښاروالي په کابل کې نوي پروژې د تطبیق چارې پیل کړي. د نوي پروژو د تطبیق چارې په دې دلالت کوي چې دا په مختلفو نقاطو کې دي. دلته نوي پایې د دغو نوي پروژو په ساحو کې پایې نړېدلې دي، لینونه تخریب شوي دي او په کار باندې په بیرته په ترتیب باندې په جوړېدو باندې کار روان ده. دا خو همداسې نشي کېدلی چې اوس د یوې ساحې پایې ټولې چپه سوې، لینونه یې خطا سول او دا د یو ساعت کار وي په یو ساعت کې د بیرته جوړ شي. دا طبعا وخت اړتیا لري چې په دغه وخت کې هم ځینې خلک شکایت کوي چې موږ برق نشته. یو علت یې دا دی د برق نشتون، او د کابل ښاروالي خو داسې هم نشي کولی چې هغه د پرمختګ پروژې ټولې ودروي. د دې په خاطر باندې چې د یوې میاشتې د 20 ورځو 15 ورځو لپاره د موږ کورنۍ بې برقه نشي. دا قرباني باید موږ ورکړو، د موږ ولس باید دا قرباني ورکړي. د وطن د آبادۍ لپاره قرباني ده. د کابل د ښار په مختلفو نقاطو کې چې کوم پرمختګونه هغه د جوړښت په اساس باندې، هغه د کابل د ښار د نوي ساختار په اساس باندې تاسې وینئ، خو طبعا په برېښنا باندې په لومړي سر کې منفي تاثیر کوي. نو دا یو معلومه څرګند حقیقت ده. نو کوشش به ډېر دا وکړو چې سره له دغه چیلنجونو او ننګونو هم بیا هم موږ خپل ولس ته برېښنا ورسوو او د خپل ولس هغه ضرورتونه چې هغه قابل دي چې موږ باید واورو، موږ باید وزغمو، موږ باید ورته متوجه واوسېږو، هغو ته باید د حل لارې پیدا کړو. د برق د زیاتوالي یا د برېښنا د زیاتوالي لپاره موږ فی الحال چې کومې روانې پروژې لرو او کوم په نږدې راتلونکي کې د تطبیق وړ پروژې لرو چې هغه به اوس موږ په ځینو برخو کې له پانګوالو سره په مذاکراتو باندې مصروف یو، په ځینو برخو کې د قرارداد تر مرحلې رسېدلي یو، په ځینو برخو کې هغوی ته مو وظیفه ورکړې چې هر څوک کولی چې موږ ته طرحه راوړي. دغه طرحې د دې سبب کېږي، دغه پروژې د دې سبب کېږي چې دا په مختلفو ولایاتو کې موږ تطبیق کړو. هغه ولایت جمع د دغه ولایت شاوخوا همسایه ولایتونه دا سره کاور کیږي او برېښنا به دوی ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې موږ الحمدلله اسلامي امارت دې ته نه ګوري چې ما څومره ګټه وکړه څومره مې تاوان وکړه، که نه هم د شرکت اساس دغه ته باید ګټې ته هم فکر وکړي، تاوان ته هم فکر وکړي، ته باید ګټه وکړي. خو موږ د خپل ولس لپاره د دغه مسلمان ملت لپاره دې ته نه دي کتلي. اوس هم چې کله د موږ برېښنا ډېره کمیږي او یا هم موږ صنعت ته زیاته ورکوو یا په دولتي اداراتو کې ډېره استفاده کیږي او دلته ولس به برخې پاتې کیږي، په دې وخت کې موږ کولی شو حرارتي برېښنا چالانده کړو چې باید حرارتي برېښنا چې هغه په لوړ مصرف موږ ته تمامیږي. موږ په 8 افغانیو، په 15 افغانیو، په 10 افغانۍ په ملت خرڅو 1 کیلو واټ، موږ ته دغه 1 کیلو واټ په 1350 تمامیږي. په دې کې 10 روپۍ موږ د برېښنا له بودیجې څخه تاوان کوو. دا ولې کوو؟ د دې ولس په خاطر کوو چې موږ ولس ته برېښنا ورسیږي او د موږ ولس خپل چارې خپل مشکلات په حل کړی شي. نو په مجموع کې ویلی سم چې دغه طرحه نن تطبیق شوه او نن عملا چارې روانې شوې او انشاءالله تاسو هم پوښتنه وکړئ په ساحاتو کې. د ډسپیچنګ مسؤل صاحب تاسو هم دې ته متوجه شئ، باید د ولس شکایت موږ واورو، د دوی شکایت واورو، د دوی شکایتونه باید ثبت شي او هغه ساحو ته خپل عملیاتي رئیس صاحب تاسې تا معاونین دي، تاسو یې باید وګرځئ، ساحې عملا هم چک کړئ. دلته مو لیکلي دي چې له دومره بجو نه تر دومره بجو په دې ساحه کې باید برق موجود وي، باید ته ورسې وګورې چې په رښتیا شته که نشته. یو د کاغذ د مخ خبرې یو حقیقت وي. دا تاسې وظیفه ده چې شپه ورځ به راوځئ د کار به کوئ، بلکې زه د سره ګرځم انشاءالله، زه د سره ځم، خو باید د تاسې تمرکز په دې باندې ډېر زیات وي چې خپل مشکلات راټول کړو، د حل لارې باید ورته وګورو چې د خلکو لپاره موږ څنګه خدمات ترسره کړو. ښه په سړه سینه خلک طبعا شکایتونه لري، تاسو به کوشش کوئ چې موږ کومه هغه 144 شمیره ده چې خلک خپل شکایتونه را رسوي دلته ثبتیږي او تر ما را رسیږي او په دې ځای کې موږ هغه تحلیلوو او هغه مربوطه څانګو ته بیا په هغه کې هدایت ورکوو چې هغوی د حل لارې راوباسي. نو نن هغه وخت ده چې تاسو به خلکو ته زنګ وهئ. دغه 144 شمیرې نه چې له تاسو سره د مختلفو ناحیو، د مختلفو حوزو، د مختلفو سیمو نمبرونه ثبت دي، در سره موجود دي، که هغه د ګذر وکیلان دي، که هلته د مسجدو امامان دي، که هغه قومي مشران دي، که هغه نور خلک دي، زنګ به ورته وهئ چې په دغه ټایم کې د تاسو برق د تاسو ساحې شته که نه، جنکشن چالانده ده،
د تاسو ساحه برق لري کې نه لري دا باید تاسو ثبت کې ماته بیرته راپور راکوي چې آیا په رښتیا هم دغه طرحه تطبیق شوه که نه شوه تطبیق. نو اوس خو په الحال هغه د وینو د اوسنیو معلوماتو په اساس چې دغه تطبیق چې له تېرو 2 ساعتونو را په دې خوا شروع شوی ښه روان ده خو بیا هم د تعقیب غواړي باید تاسو دا سلسله پوره تعقیب کړئ او پرې نه ږدئ.